سلامونه نیکې هیلې احترامات. په تېره شویو ویډیو کې موږ د خوشحال خان بابا ژوند سټډي کړی او دا مو ویلي چې هغه خپل 27 یعنې 20 کاله د ژوند چې و هغه په خپل ابتدایي تعلیم کې، ابتدایي زده کړو کې او ابتدایي ژوند کې هغه تېر کړه. عملي ژوند ته لا نه و راغلی او بیا به ورته هم خپل پلار ویل چې یاره لږ لږ جنګونو کې به حصه اخیسته، خو د خټکو د یوسفزو سره ډېره ورانه وه او مخه به د دې دواړو جنګونه کېدل. په دغه کې بیا داسې کار وشو چې دغه دورې حکومت د شاه جهان او یوسفزو او د خټکو جنګ وشو او دا مخالف په څه و؟ دا دوه قبیلې مخالف په دې وې چې یوسفزو به د مغولو دورې حکومت منو نه او خوشحال خان پلار او نیکه او ډر نیکه دغه شان یوه سلسله روانه وه چې دا ده د مغولو سره اټیچ و، د هغو سره نوکران. نو چې کله جنګ وشو نو د خوشحال خان خټک پلار ملک شهباز خان دا په غشو باندې ولګېدو او دا شهید شو. چې کله دا شهید شو په دغه وخت کې دورې حکومت د شاه جهان و. نو شاه جهان چې دی دا نوکري او دا څه چې د پلار سره و کومه عهده نو هغه یې دې زوی ته ورکړه، خوشحال خان خټک ته ورکړه. چې کله دغه هر څه خوشحال خان خټک ته میلاو شو نو خوشحال خان خټک د خپلې قبیلې مشر شو. نو خپله ټوله قبیله یعنې ټول خټک یې راغونډ کړه او لاړو او د یوسفزو سره یې جنګ وکړو. چې کله هغه د یوسفزو سره جنګ وکړو نو کامیاب شو، جنګ یې وګټو او د خپل پلار بدله یې واخیسته. په دغه وخت کې دا خبر شاه جهان ته ورسېدو. شاه جهان په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شو او خوشحال خان خټک یې ډېر اپریشیټ کړو، ډېر مطلب یو داد یې ورله ورکړو او ډېر زیات یې تحایف او تحفې مو ورله ورکړې او منصب کې چې دی هغه عهده الرډي هغه سره وه. ټیک ده. خوشحال خان بابا د 27 سال نه واله یعنې د 20 کالو نه واله تر د 55 کالو پورې دغه ژوند د مغولو په نوکرۍ کې تېر کړه او د زندګۍ 28 کاله د ژوند 28 کاله یعنې د 27 سال نه واله تر د 55 سالو پورې په دې درمیان کې چې دا څومره ګیپ دی د 28 سال دا یې په دغه نوکرۍ کې تېر کړه. بیا د دم اختلاف راغی او اختلاف په څه وجه راغی چې کله شاه جهان بیمار شو او هغه خپله عهده چې دی هغه یې دغه له ورکړه، خپل مشر زوی ته خپل بادشاهت او د خپل بادشاهي تاج ورپسر کړو. نو دا خبره د شاه جهان په کشر زوی ملک اورنګزیب باندې ډېره بده ولګېده او هغه جنګ شروع کړو، بدامني شروع کړه، یو انقلاب یې شروع کړو او څه یې وکړو پلار یې جیل ته واچو او خپل ورونه چې دي هغه یې قتل کړه او بادشاهي واخیسته. چې کله هغه ته بادشاهي میلاو شوه دغه وخت کې خوشحال خان خټک ته مسلې راغلې، هغه ته مشکلات راغله. مشکلاتو ته څه راغله؟ مشکلاتو ته دا راغله چې د دغه خو د ملک او د اورنګزیب او د خوشحال خان خټک په خپل منځ کې نه لګېده، د مخکې نه په خپل منځ کې ورانه. نو بیا داسې کار وشو چې د ملک اورنګزیب داسې کار وکړو چې په کابل او په پېښور باندې خپل یو نماینده مشر کړ، ټیک شو، او په هغه نماینده په وجه باندې داسې کار وکړو چې د خوشحال خان خټک یې پېښور ته راوغوښتو او چې کله پېښور ته راوغوښتو نو هلته یې جیل کې واچو او هلته یې ګرفتار کړو، ټیک شو. نو دغه وخت کې اوس خوشحال خان خټک ته په جیل کې چې کوم وخت هغه تېر کړی دی، کوم مشکلاتو ته راغلی دي، نو بیا هغلته کې هغه ډېر کتابونه هم لیکلي دي، د جیل کې دنده هغه ډېره شاعري هم کړې ده. نو انشاءالله هغه چې دی هغه به بیا په بله ویډیو کې په هغې باندې خبرې کوو. که چېرته ستاسو ویډیو خوښه شوې وي او ویډیو نه تاسو څه زده کړي وي نو ویډیو له لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. انشاءالله روینه ویډیو کې به چې کومه ویډیو بله وي انشاءالله پارت 3 اپیسوډ 3 کې به انشاءالله تاسو له موږ راوړو بیا د خوشحال خان خټک جیل کې د هغه زندګي، د جیل نه بیا څنګه راغی او بیا په خلکو کې د شاعرۍ په لحاظ باندې څنګه خلکو وپېژاندو، په کوم شعر، په کوم نظم، په کوم غزل باندې خلکو وپېژاندو. انشاءالله هغه به بله ویډیو کې. تر د هغې پورې
مالا اجازت راکړئ. الله پامان.